راوړل را او بس کې و پر دې زمون ته خزې په ایمان چې کنه مړ دې کې د خزې مینه پته لګي یو خوتي په ایمان کدی را لده امروره دقه ځکه خدا وعده مان راشي اندازه ته توري خيري دي او دا لمه وته کې نه کوم دې خاصه تقریر دې ساز کړی دی تقریر دې ساز کړی دی څنګه کینه نور خو متره نه پی جوړه مې دل نه واغشته په بازار دا سی پی ام ساز کړی کومه خوشاله سي نه ده باندې هغه رشتہ دار دی راغلی کنه ته چا ته لوي دادا سی ویلو دا لاندې ته کې خو ما مشر کې سی ویلو دا غوی دا جنکه راوته خو لګا قلب ته خایا کنه لما خو اسم دا غال خو چې تاسو قدر عزت کوي کنه یو خبر درته کومه هم پیتانګو د وخت راوستې دا پسې ولې د وخت راوستو څوک هم بلولو خو نه تنګېږي دا څنګه خبرې کوي مشر خو لکه ځای نشه د مشر والې وو زه مشر یم واته کې ګوره شپې نه ده کړې او ډوم کړي دی وخت او پوټې د هغې سي د راپسې راویې دا اوس پر بیا دښمن ما غورځیا وینا را باندې کې کنه خو تاسو له چا درکولې نه د هغې دا چا کولې نه ما ته وکړي دا ګوره زما پلار دی سخر نه دی چې تاسو تار یو خبره ورګرځوئ لږ عزت یې کوئ لږ چوپ شه داسې کار دی که نه مرچکیه چې خبره درته وکړم مونږ ولې نه کولو ما پسې پولیس راغلی ما پسې دغه والا راغلی پولیس به دې په پلار پسې راغلی او دی لږه ډوډۍ خوري هغوی به اوچتو چېرته پردی غله به یې ختمه دی باندې رشته غوښته دی او بله دا ما پسې ډاکټر راغلی خو خدای په ده باندې هسې بدنامه کړمه ای ښځې بس چې ژوند دې راسه نه تېرېږي وځه د دې کور نه څه نه راغله دماغ خرابې زه به وجود زموږ خو به تاسو او بله دا که نه خیراتي لا خو تاسو خو په خیراتیانو باندې مشهور دي یو دوه طلاق راکې پلاره داسې کار دی یا دا ښځې د دې کور وباسه یا به ما ودې وځو ما ته هم چل وکړی خو دا کور به راته پرېږدم نور هېڅ هم نشته ټول منځ کې هم دا جملې او د هندوانې ټوکه لاړم دنه مړه زه دا ما ته ګوره دا جګوله دا تشمیر کاباړ کې اغشتي که کم دی ته کښېنه مړې په کباړ کې ما ته خو بیګا مې د رسول محمد دی په جومات کې شپه وه په ایمان چې ما شودونه چیچلې ما د دې ښځو د لاسه ما یوه شپه په کور کې ونه کړه دا دې ښځې راوستي که بلاګانې دې راوستي دا خو دا څنګه دی بل ته دې خیال نه و دا خورخوری جګه کړې و چې پېښه پوهېږم کوڅه په کوڅه رانه جامې ویستې ښځه راله نه کې ته د ښځې شې او به یې کوله خوند کوي ما ته غوږ کېدی بس دا خو دیوانه ده بې قامه دي که نه پلیټې دي که نه څه ورسره وکړم ډمې مې راوستي که نه هی مې غیرت د ښځو د څوک دا خبرې کوي ګوره زه درته خبره کومه دا زما پلار دی دا بل زما مشر رور دی کم از کم لږ عزت قدر یې کوئ په دې به تاسو څه کم نه شي تیری به پې تاسو درانه ښکارئ ښه نو څه وکړو ای بچیه دا راته ولې ګرانه ده ډېره ساده کوي که پنځه ګزاره دې وکړه ده او دا نه ده ده پلاره دا خارۍ ده دا په سړي سر ګرځئ درته مې نه ویل چې مې کوه په خو دې غر دا خو تا خوښه کړې وه پلار یې قصاب ورته ویل غوښې ټاکۍ او غوښې ټاکۍ او قصاب دی په غوښو ماړه کې په خپله د نني د ګوټ هم زه خو د دې خپله نه مجبور وم رنګونه به یې راپسې کول د شپې وایي ما واده کوم ما ته کلاس کې جنکۍ خبرې کوي چې تا نه ودی تبه او برباد یې کړم په دې خبرو یې دوکه د موبایل بندقه ودونه چې تا ته ما چې په حرام کښېنه خو نه کښېناستلې وشرمېږه داسې کار وکړئ چې کومه یوه ما سره مینه کوي یو پیالۍ شی پخه کړي مینه د صدا کې چې به پخه کې لګړۍ به پخه کې زما په سترګو لاله مو چې کړې وه په وخت نو ښه به وه که نه غریب اوس شرمېږي ګرځي ویا لاړې که ویا ورته راغلی یو خو زموږ دا لالا دونه ګیلې کوي روزانه یې پرتوګ او جامې سقئ کله وایي ښځې دې راله دا وینم زه پلاره دا خو پېکه یو درته وایي دا پرتوګونه سقامه راوړه بارین ته د نیر په غاړه که نه حقیقانې زه پوهېږم چې چېرته کښېني نو په ځمکه جوخ کښېني زه ورته یم بچیه د پو په سر له کښېنه کښېناستلی کمزور یم بوډا شو د خپو په سر چرته کښېناستې شي پلاره درته ویم واړوه په دې غمې واړو ما له دې څنګه سړي خواره راوستي او درې څلوره غل هم راوله که نه نور څه نه چترال نه وله یو ګاډې راډکه دلته د ښځو واړوه نه یو خبره ته کوم داسې ډډه کې یو جیره ځمکه ده که نه تا خو ټول دوه مرلې کړو دا زما ده که د هغوی په ایمان ښځې په دلالانو به دې خرڅه کم ګورې په ایمان درته ویم ما سره ژبه مه جنګ او د دې په شان غلي کښېنه دا ډېره په سړیتوب ښځه ده خو چې ستا دا کارنامې ولیدې دا د سره ورانه شوه زه دې سره ورانه شومه یاره یو کار وکړه درې څلور کاله ما دې سړي ته راتېر کړ او دا جنګ جګړې نه وي بس په دې لاسونو خبرې بند کړه په ډېره به دې ښکاري بچیه دا به وې څه
دی خو دې ماله ګودي لرګو بیا ډکوي. ته ما دا شی په خیر کنه نه پخو ته را په خیر خو مې ده نو ورشه ته خو ناست او وبدل اول یاره دا چیر راوړه خو دې د کور د اوبو وران کې کلمې باندې په وشاو ورشه. 2 منټه بعد اوبه راوړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام مرتقی ماما څنګه خیر دی. هلاله چېرته روان شوې؟ یاره دې پټي ته ورتم لږ بخار ولا کومه بس که دونه ډېر ستله راغلی والله نور خو بیا پاکول به م غواړو پخول به م غواړي دا چې پاک کې دا دونه لږ ساک دی او بزه چې ځو او زو بستو ها ښه دا پټۍ ستاسو دی د جوار او ساګ او لکه هغه د مارونداریانې موږ ورته وایو چې ګوره د آرام را پسې مه وروړه پلار مې ورته دونه خبرې وکړي خو هغه ورور مې نه دی ډېر بې غیرته انسان دی او ګیرې که پې دغه دی که راپورټ پې وکړه ها دا خو په مخه یاره زه چې کله م راځم به دې نه داړم ستا نه نه ګوره ته خو څونه ښکلې سړی او پکار دي چې خلک یو څیز راوړي چې تپوس وکړي خو مړه هغه ورور مې او پلار مې ورته دونه غارېږي پرون یې ورته دونه خبرې کړي دي خو کینه ورته ساده اوس هم ورشه کېدی شي ورغلي ښه راځه چېرې باندې اوس ډېره مهرباني مرتقی ماما پاسې ای او دا سړی راغله ها پاسې شابه څه کوئ دلته ولې ساک کو خیر خو اوسه اوسه شابه په دې پټي مې اوبه راپرېښې اوسه دا پټي ستاسو دی او بار چې ټول ټانټې ماتې کړې دا خو زما د تره پټي دی خیر خو دی شابه اوس که مې تره راغلی اوس به م دې پټي نه په لکو باسي بار شي شابه ولې وزوی تا کور کې زنانه نشته اوس به زنانو سره دونه ټاسک ټانټې م ټولې ماتې کړې بار شي شابه اوبه مې پرې راپرېښې بار شي بار صحیح شي ده کاکا صحیح ده مخ پټ کا بدتمیزه زه خبر شه چې څوک یې ویره ستاسو نه دوو شپېږمو له راغلي وه ټانټې م ټولې ماتې کړې یاره په دې خبر شه په کومه ډاډه لاړه ورک شو دا کټونه خالي پاتې شو راځه کېنه هغه چې وایي د مور او پلار مخ ته چې وګورې وایي دا یو حج او عمرې ثواب له الله پاک ورکړي او یو زما د پلار دی ته به یې قرضدار یې راته ناست یې تو ته ګورم که نه کېنه بچیا جومات ته لاړ شه تبلیغ باندې راغلي دي یو څو ورځې ورسره ولګوه ویم دا چې ته تلې نو موږ به هم درسره تلو په خپله لاړ شه که نه په قبر کې دې خپېري نو دلته زه کور وساتم که زه بهر ځم تبلیغونو کې ستاسو د لاسه لاړ شمه بچیه ته لاړ شه څه به زده کړې مونږ به دې سم شي لاړ شه به دې تبلیغ کور کې موږ یو که نه زه به د کور خیال کوم کور خو ما ستا د لاسه پرېښی دی کور خو دې ځای ته ورساو څه شو هغه نور خلک نور خو دا نیم ته خبر شوی چېرته به د ښځو سره ته نه دننه دا په کور کوټه کې دا په ناست ارام دی ودرې یو خبره راته کوم دننه ننوتې د کاره بلای راګېره کړې چې د خوړلې شي وواله زه په دې کټ کې کېنولم دغه شان ښي دادا یا به کباب وروړي یا دغه هغه درته نه ښي دغه څښا باټینګوټ کې رومونه راوړي هغه موږ په څېر ته نیغ نیغ ښي بچیا ته یې چې ننوتې وه زما زړه نه سپینېږي ورته زما د اړه به راته داسې سپینې ای بچیا سارم چې مونږ کړو اتو بجو کې مونږ کړو غرمه مونږ کړو ظالمانه دا چې خو را باندې سپې په کربات کې دې را کړې ما هغه مې لېږلی دی عثمان هغه چې پیم نه وه توره چیم نه وه چینیم نه وه چې راوړي نو بس تا خبر کړم ستاسو پرې داسې شی چیم نه وي چینیم نه وي خو دې بیخ د غریبۍ وباسي د غریب سړي پرې داسې شی دادا به موږ دغه شان ښي اخره کې به درله پرې قبر ټوپونه وایي دا چې ما نه واده کړی و تا به اوس تا خپل قدر عزت لیدلی دا له به مواده ما کړی وي داسې کار دی که نه ته چې اوس رالې څنګه ما خو ټولې خبرې ورلې تا چې ویلې چې د مور او پلار که مخ ته وګورې نو هغې باندې اج عمرې ثواب میلاوي ته د مخ ته چې وګورې که نه ګورې جهنم ته به لاړ شې مه ګوره دا زما د پلار او دوی مسله ده دې کې ته مه رادانګه ولې به نه رادانګم ما پلار ته د پلار خو نه ده که نه ستا باندې کې څه کار دا پلار به داسې وي کېنه دا مشران دي، کېنه بچیا خبرې زه وله جواب ورکړم پلار باندې ګوڼې بچیا غلی شه بچکیا په غټ ناسوره خو دې خپه ایښې ده په غټ ناسور باندې نه به مړه موږ هم دا چې دا ننوتې ده د ښې ورځې خاوند نه وو داسې کار څه چې دا دونه تباه برباد شو چې سپېره ښځه راغلې دا ده همدغه شان ښي تا خو د علي کوی ټیکادار دی او دومره ټیکادار دی. سامانونه بالا کې هغې ته خلک مچان وي سړیه نه ټیکادار زه دی. بس په خپله نه یم راغلی پوه شوې کړی دې یم نو تا کړی یم ته راپسې راغلی تندې دې سپېره دی تندې دې سپېره دی دا داسې کور دې سپېره اخلاص دی کوو. کینه غلی زه چې راواده شوم کنه دې کې د کټ دا رقم نه لګېده اوس وګوره هغه کم نه ډکه ده دا زه یم ډک شا چرګان او ماښام چرګان خو چې ته سپېره کور ته راغلې نم چې وسکړلم ستا ډوډۍ دې خوړه. وخت خو نه پته لګي چې څه دا زوی دې لري دا به تا لیدلی وو خو هغه کې څه غیرت نشته دغه دی غرمې پورې خوبونه له کوي بچیا لاشه چاته باندې چې قصاب ته کېنوه چې دا غوښې خو ټاکلو څه خو به راوړي نه د پنچرو دوکان ولا وکړه جهانګیر خان راغو دغه دې راغی علاقو خان راپاڅې دی ته څه وې دی زما پلار ته څه وې ته ورته لګي نه وی وهم دا السلام علیکم دا قلبه دا
چې کنه فلان په دغه نه دیګم دا کاری هم باسه زما دې پلار ته نه سړی وایي نه تاسو کار څه دی وروره ته په چې کله په درې ته لاس کې ته د څوم شی ګوره ګټه څه شوه الکا خپل کمباله بچا ګوره مکوا وځه مځه کیا څه شو دی یا دا کمباله ولکه no.